محترم مسلمانانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د قادیانیت په حق کې زموږ د سپریم کورټ په فروری او جولای کې د دوی په حق کې فیصله راغلی و چې قادیانیان هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکرین دي د هندستان د انډیا یو سړی غلام احمد قادیانی هغه ته د خدای آخري پیغمبر وای د هغه خلکو په حق کې هغه ته ازادي ورکول په حق کې زموږ د سپریم کورټ عدالت عالیه چیف جسټس جناب قاضی فائز عیسی صاحب د هغه په حق کې فیصله راغلی و. زاره خبره ده چې د مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو عشق او محبت دي. هر څومره ګناګار مسلمان وي لیکن د رسول الله دشمنان د رسول الله دشمنی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخان هغه نشي برداشت وله. نو په دی وجه د چیف جسټس د قادیانیانو په مقابله طرفداري کې چې کوم فیصله راغلی و د هغه فیصله په خلاف باندې علما او عام مسلمانانو احتجاج خپل ریکارډ کړیو، ډیر غم غصه اظهار کړیو. موږ په دې حواله باندې خطیبانو علما او بیان خود ازما خپل د چیف جسټس په حواله باندې سخت ویناوي او سخت جملې ویلې. نو په دی وجه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت په وجه په تقاضا دا ولا ورنه ذاتی د چیف جسټس سره د عدالت عالیه سره زموږ ذاتی او دشمنی نشته. د یو چا سره که دوستی وي که دشمنی وي هغه بنیاد دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک چا سره مینه کوي د الله د پاره کوي او څوک چې بغض نفرت لري د الله د پاره کوي. یو چاته یو څه ورکو صدقه کوي، یو چاته نور کوي، منع کوي د الله د دین لپاره کوي. پیغمبر علیه السلام دا د کامل ایمان علامت. نو موږ ذاتی د چیف جسټس سره عدالت عالیه سره هیڅ دشمنی نه و، صرف دشمنی او عدالت او اختلاف چې زموږ د دوی سره راغلی هغه وجه دا ول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان قادیانیان ګستاخان رسول د هغه ته ازادي ورکړو. په دی وجه باندې د مسلمانانو جذبات د علما او د عام کلمه ګو مسلمانان جذبات ډیر راپورته شوی. نو دا اوس پرون نور مرز اخیری فیصله چراله چیف جسټس هغه خپل نقصان او خپل غلطی علما او نشاندهی وکړه. الحمدلله زموږ د دیوبند علما د ټول ملک علما خصوصا حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه او قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه او نور علماء غټ علماء کرام په جهد او مهنت باندې الله رب العالمین دا وکل چې چیف جسټس په خپل فیصله باندې نظر ثاني وکړي د علماو تجاویز قبول کړل. نو هغه د قادیانیانو ته کوم ازادي ورکول شوی و د رسول الله دشمنان برته هغه تر په پنجره کې لکه یو زهريله او موزي حیوان هغه بند شو. نو په دی وجه باندې د هغه فیصله چې د قادیانیانو په حق کې راغلی و په مسلمانانو مذهبي او غیر مذهبي جماعتو په ټولو کې به انتها زیات د غم او د غصې اظهار. نو الحمدلله چې کله د دوی په باره کې برته هغه فیصله رااله د دوی په ضد کې او د علماء دیوبند چې کوم د علماء تجاویز او هغه عدالت عالیه چیف جسټس ومنل. نو په دی وجه باندې موږ ذاتی دشمنی د چا سره نه ده. دشمنی او دوستی بنیاد هغه دین دی د رسول الله ذاتی د الله ذاتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله عشق او محبت دی. چونکه هغه مخکې فیصله کې چیف جسټس هغه عدالت عالیه د قادیانیانو ته د رسول الله دشمنانو ته ازادي ورکړو. نو علما او موږ د هغه په خلاف باندې د رسول الله د عشق او د محبت په تقاضا باندې سخت جملې به هم شاید چیف جسټس ته ویلي. نو په دی وجه باندې اوس چې کله هغه په خپل فیصله باندې نظر ثاني وکي رجوع وکړه ریجکټ کی هغه مخکې مسله هغه رد کړل. اوس د قادیانیانو باندې برته هغه پابندی رااله. نو اوس د قاضی فائز عیسی صاحب او د چیف جسټس د عدالت عالیه مو شکر گزاري کو. الله رب العالمین
العالمین دی را روان دور کې هم زموږ عدالت عالیه ته د داسې منصفانه فیصله کول توفیق ور نصیب کړي. الله رب العالمین دې زموږ عدالت د عدالت عالیه د دین او اسلام باندې آباد کړي. الله رب العالمین دې د دوی د فیصله د اسلام د احکام د اسلام او د قران په رڼا کې د فیصله کول توفیق نصیب کړي.